ورته بیان کوم د ایمان به سم ډېر شي. ډېر خوندور حدیث دی. یو حدیث کې راځي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو بوډا سړی راغی، بوډا سپین ږیری او د روزي په دې سترګو پرتې وي، دومره بوډا شوی او امسا ورسره لاس کې وه. راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو تپوس کومه ورته ویل که صحابه کرام ډېر حیران شو چې ډېر لوی عمر والا سړی راغلی، په خبرو مو داسې خاص نه پوهېدو، څوک سړي عمر ډېر شي به یې خبرې صفا نه وي. زه یو تپوس کوم، هغې وکړه وی ارأیت رجلا عمل الذنوب، وی د هغه سړي په باره کې راته ووایه یو سړی دی چې ډېر ګناهونه یې کړي دي. ښه څومره دي؟ وی عمل الذنوب كلها، یو ګناه هم نه ده پرېښودی، یو هم نه ده پرېښودی، بلکې لو قسمت على اهل الارض لاوبقتهم، که چېرته دغه ګناهونه دي په دې ځمکه وله باندې تقسیم کړو ټول به تباه شي. دا بوډا سوال وکړو. ښه نو سوال څه دی؟ دا خو یو سړی دی ځه وی اله من توبه، دی به معاف کړي الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي هل اسلمت، پوه شو چې اسلام دې راوړی که نه؟ هغه یو په ټکه اسلام قبول کړو، ګواهي ورکړه د لا اله الا الله، بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي اوس واوره، جواب واوره، تفعل الخیرات، د نیکي کارونه به دننه باید ډېر کې، وتترک السیئات، او ګناهونه ټول پرېږده، فیجعلهن الله لك كلهن خیرات، دا څومره ګناهونه چې ته ووایي چې دا ټوله دنیا به تباه کړي، دا ټولې به دې نیکیانې شي. دا کریم ذات دی، دا د اکرم او ناشنه دا ده. وی هغه سړی بیا راغی ودرېد، دا ډېر خوشحاله شو، بیا راغی وی یا رسول الله وغدراتي وفجراتي، زما هغه ګناهونه فسق او فجور، لکه بیا مې زړه داسې ګناهونه ډېر زیات دي چې دی بیا راغی. یا رسول الله وغدراتي وفجراتي، ډېر ګناهونه دي، غدر او خیانت او دوکې دړاکې فسق او فجور هر څه ما کړي او د دې عمره پورې کړي دي چې روزي په کوم ځای دي؟ روزي په سترګو پرته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وغدراتک وفجراتک، او وی دغه غدرات او د فجرات بدل ټول په نیکیانو بدل کړي. وی هغه سړي هغه بوډا د پناه کېدو پورې به بیا دغه ټکې وي الله اکبر الله اکبر. تعجب وکړي چې دا څه ناشنا کریم ذات دی، څومره مهربانه ذات دی، څومره لوی ذات دی چې د دومره ګناهونو سره ورته یو سړی ور مخامخ شي او دغه معامله بیا دغه ده. نور کرم څه ته وایي؟ چې یو سړی سجده لګي غیر الله ته، الله وله بیا به رزق ورکوي. کرم دې ته وایي چې الله قادر دی زموږ په رانیوو او بیا موږ نه رانیسي، دې ته کرم وایي که نه؟ قادر دی زموږ په رانیوو. د انسانان چې ګوره اکثر سړی ماف کوي نو طاقت یې نه وي د رانیوو، ځکه ما تاسو ته ویلو چې اصل ماف کول څه دي؟ چې ستا طاقت ته رانیوي او ته یو سړی ماف کړي. اوس یو سړی دی تا نه پیسې تښتولي دي او تللی دی انګلینډ ته، تا د ځان نه ښه سړی جوړ که بس موږ ماف کړی، ته پسې تللی دی شي هلته، ځکه دې ماف کړی، مجبوره یې. خو که دې مخامخ راغی نو بیا به دې پته د ایمان ولګي چې دی کله ستا په خوا کې اوسېږي او ته ورته دا پیسې ماف کړي، بیا به دې پته ولګي. رب العالمین کریم ذات دی، د انسانانو له هغه څه ورکوي چې دوی په ذهن کې نه راځي. وایي جنت کې هغه څه دي چې نه یې سترګې لیدلي، نه یې غوږ اورېدلي، نه د چا په زړه کې د هغې سوچ تېر شوی دی. او بیا سبحانه وتعالی لا یبالي کم اعطا ولمن اعطا، هېڅ پروا د الله نه وي چې څومره مې ورکړه او چاله مې ورکړه، هېڅ پروا یې نه وي. دا نعمتونه الله ورکوي که نه؟ هېڅ پروا یې نه وي چې څومره مې ونه ورکړه، او بیا دا پروا هم نه کوي چې چاله مې ورکړه، لکه چې ټول د الله مخلوق دی، ټول د الله بادشاهي. خو بیا دا یې ساته کریم دی که نه؟ چې تا له څه درکړي نو تا له د دې امید نه ساتي چې ته به له په جواب کې څه ورکړي. تا له چې څه درکوي به تا له یې درکوي، په بدل کې د نه څه نه غواړي، ځکه چې کریم او اکرم ذات دی.
رب العالمین کریم ذات دی چې چا ورسره رابطه جوړه کړې ده نو ضایع کړی نه دی. او د دې نوم فایده څه ده؟ فایده د دې نوم هغه دا ده، دا خبر یاد ساتئ چې اصل اکرام او عزت دا دی چې الله یو بنده له ورکوي چې هغه نه تقوادار جوړ کړي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. که تور دی، که سپین دی، که پښتون دی، که بنګالی دی، که پنجابی دی، که انګریز دی، غوره کم یو دی؟ غوره هغه دی چې تقوادار وي. بس پرون بل ورځ یو کس دی، یو مولوي صاحب بیان راولېږو پاکستان کې. مولوي صاحب قصه شروع کړه، وایي چې ما په خپلو سترګو باندې د بعضو خلکو کرامات لیدلي دي په دنیا کې. نو یو کاکا یې پکې یاد کړو چې یو مې د هغه کرامت لیدلی دی، هغه به په دې مسجد نبوي کې پروت و، اصل د افغانستان نواب کاکا، دا نوم تا ته یاد تا هم ګوره لیدلی؟ نه نواب کاکا یاد نه بل مولوي صاحب دی. نو هغه مولوي صاحب وایي چې کاکا ما ولیدو، د هغه ما کرامت ولیدو. کرامت دا و چې هغه هلته پروت او د سعودي د پولیس به راتلو، دی به یې نیو، ځکه دا سره غوسه نو نو د دې پولیسانو د لاسونه به ټول داسې کاږه شو. اوس ما ته به خیره غوسې وي چې تاسو غیبت کوې او ته خاندي، نو زه څه وکړم؟ او یا به خاندي او یا به جاړي. خاندم په دې چې دا اوس څه خبره ده مړه، جاړم په دې چې ته علیم یې په منبر ناست دا قیسې کوې. وایي چې کوم پولیس به راتو او کاکا له به یې لاس وړلو، لاسونه به یې کږېدو. وی بیا هغه پولیسان غوسه شو، وایي چې خل یې وړلي. لکه دا خو څه بل شان انسان دی، دی پرېږدئ. وی هغوی ته قناع شو. او که زه په دې خبره کې څه کمی زیاتې کومه، نو ما ته ووایي تاسو به مقطع لیدلي نن سبا ډېره مشهوره شوې ده. ما ته خو څو کسانو راولېږله. کرامت اصل دا دی. بل وی زه پسې ورغلم، وی ما ته وایي زه ډېر وخت دلته دې قبر سره پروت یم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وی ما ورته وایي چې عجیبه څه راته ووایه. وی هغه بیا ما ته قصه بیان کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو تخت ناست و، د قومونه ټول راتلو هغه پسې. حدیث یې وه، بارک الله فیک، تا روایت پوره لفظن او معنن یاد کړی دی، او ما صرف په معنی سره یاد کړی دی. بلکل دغه شی چې د قبر حالات راته ووایي دننه څه دي، نو هغه ورته بیا دا قصه شروع کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست دی په یو تخت باندې، په کرسۍ باندې، او د قومونه راځي د هغه خواله. او نو وایي چې کوم قوم سلام واچوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب وکړي او د هغې سره یې سترګې ټیټې نیولې، لکه هغه قوم ته بره نه ګوري. یو قوم ته یې بره ونه کتو، خو یې کاکا صاحب وایي چې صرف یې دوو قومونو ته کتلي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې اوچتې کړي دي او څو قومونو ته یې وکتو؟ دوو ته. یو هغه پښتانه چې د پاکستان دي، او دویم هغه پښتانه چې د افغانستان دي. دوی ته یې پیغمبر وکتو. نو بیا وایي چې لکه مطلب دا چې پښتنو په تاسو غټه ذمهواري ده، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو سترګې اوچتې کړي دي. یو نیم سړی وایي که نه وایي پلانې دې څه خبرې وکړه چې نه یې څه شته او نه یې پېښتې، او کم غم وله وژاړو. اوس دې له موږ که پرتوګ جوړو نو څه وله جوړ کړو؟ زه به ولې سختۍ ته راته وکړم چې نه مولوي صاحب دی، نو څه ووایم، څه وله جوړ کړم؟ بیا وایي تاسو به مولیانو پسې رد وکړو. نو زه به دا خبره نه کوم، حقیقت به نه واضح کوم. دا اوس څه خبره ده؟ لاندې ناس موریدان وی سبحان الله. لکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې عزتمن څوک دی؟ تقوادار دی. پښتون ته دلې نه ګوري. ګورې عربی چې بېدینه دی موږ پې څه کوو، پښتون چې بېدینه دی موږ